حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته یو مسلمان چې هغه خو د سوکي برابر او د سوکي اسراف ونه کې دا غي نور څه 2 رکعات مونږ کې په دې 2 رکعات کې د هیڅ شي بل متوجه نشي. رب العالمین ته متوجه دی. رب العالمین په دې 2 رکعات په دغه او داسه باندې جنت ورکړي. په دې 2 رکعات او دغه او داسه باندې دې سړی له څور کې جنت ورکړي. نو زموږ استاد او داس په یا غلطی دا داسنه غلطی وباس او داسه کې چې کومه بے پامی د زما استاد اغلری کو هغه ختمه کو او دغه رقم مانځ کې چې کومه بے پامی دا چې 2 رکعات باندې زو ته د جنت خاوندان جوړیږي او الله زما ته هدایت کوي. الله ما ته لار رسید کوي او دا 2 رکعات ما ته پورز کې څومره ځله 2 رکعات زمونږ استاد سره کې څونه ډیر رکعاتونه به مسلمانان کوي خو په دې نیت نه کوي. په دې نیت نه کوي. نیت سره کو چې الله ستانه په جنت غواړي. او داس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داوداسه مختلفې طریقې نقل شوی. یو روایت کې ما کته چې بخاری کې دا روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه او داس نو به ډېرې کمې مصرف کړي حتی د خپې چې انځلې نو په دې خو باندې سی وګ چنکا کړې به د خپې دې سی وسوله وای دې لپاره چې دا وګ دې څرمنې ته ورسیږي او کته ډېرې ونه بیږي کته ډېرې ونه بیږي. ان دا د داس احتیاط ده. دا خو د علامه ده چې ته ډېری وب نه مصرفه ته ډېری وب نه لګې کم وب لګې او په کم وب باندې بچي ته خپل څرمنې ته وب ورګي هغه څرمنه بدلم ده. دا د خو او د علامه ده او د سنت دعاګانو په دې کې با اهتمام کې چې کینه بسم الله او مسواک استعمال کا او دا غي نرس او د په احتیاط سره وکړه د دریز نه په وب استعمال وا چې راپات دعا ویو نو په دې کې با رب العالمین تعالی څه درکې جنت دروازې به داخله شي.